جنرال موبین له اماراتو د کار ویزې غوښتنه وکړه. هغوی رد ځواب ورکړ. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په داسې حال کې چې متحده عربي امارات د طالبانو سفیر باورلیک منلی، خو داسې ښکاري چې کوم خاص رسمي مراودات سره نه لري. د طالبانو د کابل امنیه قوماندانۍ پخوانی ویاند چې د طالبانو حکومت په منتقد بدل شوی، په اماراتو کې د کاري ویزې غوښتنه کړې وه چې د دوبۍ حکومت له لوري یې منفي ځواب ترلاسه کړی. تازه فرانسې او یو شمېر نور هیوادونو هم په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د ملاتړو کیسونه رد کړي او له خپلو هیوادونو د ایستلو خبرداری ورکړی. جنرال موبین چې له تېرې میاشتې راهیسې په دوبۍ کې میشت دی، هیله لري چې د اماراتو اقامت ترلاسه کړي، او که په افغانستان کې وضعیت ترنګړی شي بیا هلته میشت شي. جنرال موبین تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا